बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबानो د تیر لیکچر په تعقیب نن مونږه اټونومیک نروس سیستم سټډي کوو. تیر لیکچر کې مونږه د ډیویژن اف نروس سیستم سټډي کړو. اوس د هغې یو برخه پاتې ده چې مونږ ورته وایو اټونومیک نروس سیستم. رئیسوانو اټونومیک نروس سیستم مونږه په دوه برخو تقسیمو چې یو دی پاراسمپاتیټک نروس سیستم، یو دی پاراسمپاتیټک نروس سیستم او بل دی ډاکټر صاحبانو سمپاتیټک نروس سیستم. ډاکټر صاحبانو زمونږ چې کوم باډي ده دا همیشه لپاره دوه کنډیشن استعمالوي چې یو دی نارمل حالت او یو دی ایمرجنسي حالت. نارمل حالت ته ډاکټر صاحبانو مونږه ریسټ اینډ ډایجسټ سیستم هم وایو. دا هغه سیستم دی په کوم کې چې مونږه درس وایو، روټۍ خورو، ناست یو، بالکل مونږ ریلیکس یو. دې ټایم کې زمونږه بی پی په دې ټایم کې نه اضافه کیږي، نه سیوا کیږي، نه ډیریږي زمونږه بلډ پریشر په دې ټایم کې. دې ټایم کې زمونږه چې کوم بلډ ویسل دی هغه نارمل دی، زمونږه هارت بیټ چې دی هغه هم نارمل دی. دې ته مونږ وایو ریسټ اینډ ډایجسټ سیستم. ارسبانو دا نارمل حالت کې زمونږه دا سیستم استعمالیږي او بل دی هغې ته مونږ وایو سمپاتیټک نروس سیستم. پاراسمپاتیټک زمونږه په نارمل حالت کې استعمالیږي او سمپاتیټک سیستم زمونږه په دې ته مونږه ایمرجنسي سیستم هم وایو. ایمرجنسي سمپاتیټک سیستم ته مونږ ایمرجنسي سیستم وایو. بل ورته مونږ وایو فلایټ اینډ فایټ سیستم هم ورته مونږ وایو. ارسبانو دا هغه سیستم دی چې دا زمونږه بلډ ویسل چې دی هغه کنټرکټ کوي، زمونږ هارت بیټ ډیروي، زمونږه چې کوم پیوپل دی هغه ډایلیټ کوي، پراخه کوي. کله چې هم مونږه ایمرجنسي وي یا کله کوم چا سره زمونږه جنګونه وي، چېرته جګړه وي یا دې نه علاوه فایټ وي که نه، یا چېرته منډه مونږ وخو، په دې ټایم کې زمونږه سمپاتیټک سیستم اکټیویټ کیږي. کوم چې زمونږه بلډ ویسل چې دی هغه ډایلیټ کوي، زمونږه پیوپل ډایلیټ کوي، زمونږ هارت بیټ ډیروي. ډاکټر صاحبانو په دې ټایم کې فرض کې تاسو پسې مثال یو چا پسې سپی ورپسې شي او هغه منډه کوي، دې ټایم کې ډاکټر صاحبانو دا چې کوم سمپاتیټک سیستم دی زمونږه مسل ته ډیره انرژي ورکوي، زمونږه هارت بیټ ډیروي، زمونږه ټول سیستم چې دی هغه اکټیویټ کوي چې دا زمونږه دوه سترګې څلور کوي. دا سمپاتیټک سیستم زمونږه مسل ډیر کوي، دې ته ډیره انرژي ریلیز کوي چې دا خپل چې کوم مشکل وي دا سړی د مشکل نه وځي. ډاکټر صاحبانو دا دواړه ښه سیستمونه دي زمونږ د وجود دپاره. هر سیستم یې په خپل ځای باندې ښه دی زمونږ د باډي لپاره. ډاکټر صاحبانو دغه د دې سمپاتیټک او پاراسمپاتیټک سیستم په باره کې یو لنډ معلومات او یو لنډه خبره او په دې باندې یو لنډه آګاهي وه. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به مونږ دې باندې ډیټیل باندې خبرې کوو. تر دې دمه په خپل ځان پام کوئ. الله مو مل شه. زموږ چینل سره سبسکرایب